خوږو ماشومانو ستړي مشئ په خیر راغلی راځئ چې نن د تارا او ساسان کیسه واورو. تیار یې؟ کلونه وړاندې په تیاره ځنګل کې یوه لیوه ژوند کاوه. څه شي ژوند کاوه؟ لیوه. د دغه لیوه نوم ساسان و او د ځنګل د ژویو ترمنځ نومیالی او ډېر زړور ښکاري و. د ځنګل ټول ژوي له هغه څخه بیریدل. یو سوړ سهار په داسې حال کې چې د ډېرې لوږې له لاسه یې نس په غړمبېدا و، ساسان په ښکار پسې ووت. د ځنګل په شمالي څنډه کې ناڅاپه له یوې هوسۍ او د هغې له 3 وریو سره مخامخ شو. د هوسۍ او د هغې د تنکیو وریو په لیدلو سره د ساسان سترګې سرې شوې، لکه یې ډانګه شوه، بدن یې ګرم او برید ته چمتو شو. د پنجو نوکان یې شاخ راووتل. په خپل فکر کې په هوسۍ او د هغې په وریو باندې د برید نقشه وایستل. د ونو تر شا پټ د ناخبره هوسیانو په لور وخوځېد. زړه یې د سینې په قفس کې ګړوب ټکان کاوه. له خولې څخه یې روښانه لاړې په ځمکه څڅېدلې. سوکه هوسۍ او د هغې زامنو ته ورنږدې شو. د یوې سترې ونې تر بیخ لاندې د شا په پښو کېناست. همدا و چې د شمال له لوري د باد نرمه وغمه د سویل یعنی د جنوب په لوري وچلېده. د لیوه د لاړو بوی د هوسۍ او د هغې د وریو په دماغونو باندې ننوت. هوسۍ خپلې پښې په زوره په مځکه ووهلې. سر یې هسک ونیو، غوږونه یې سیده کړل، خپل وری یې ځان ته راغونډ کړل او 4 واړه د شمال په لور نیغ ودرېدل. هوسۍ او د هغې وریو ساسان نشوی لیدلی، خو هغه دوی تر څار لاندې نیولي وو. که څه هم وړوکي وری بیریدلی وو، خو مور یې سخته په ویره کې وه، ځکه هغه پوهېدله چې دښمن به له یوه لوري په دوی باندې ناببره برید کوي یا ناڅاپه برید کوي. ساسان هوسۍ او د هغه تنکیو زامنو ته ځیر وکتل. ناڅاپه یې د معصومو وریو په سترګو کې د مرګوني ډار نښې ولیدې. خپل خالي نس او بېساري لوږې ته یې وکتل. بیا یې په هوسۍ او د هغې په 3 وریو باندې زړه وسو. که څه هم نس یې له ډېرې لوږې څخه غړمبېده، خو ساسان ژوره ساه وایستله او له ځان سره یې د لیوه په ژبه وویل: که چیرته یې مور وخورم، زامن به یې یتیمان شي، او که یې وری وخورم، مور به یې بوره شي. بیا یې خپلې سترګې اسمان ته ونیولې او انګولا یې وکوله. د دې پر ځای چې په هوسۍ او د هغې په 3 وریو باندې حمله وکړي، نرم هغوی ته ورنږدې شو. هوسۍ له ډېرې ویرې په خپل ځای میخ پاتې وه. د ساسان په لیدلو سره د هوسۍ وری د خپلې مور تر خېټه لاندې ننوتل. د هوسۍ په لور د ساسان نرم خوځښت هغه حیرانه کړې وه. نه پوهېده چې دغه ځناور ولې د هغوی په لور داسې نرم او په سوله ییز ډول روان و. د ساسان له نږدې کېدو سره د هوسۍ وری د خپلې مور تر سینه لاندې نور هم څنګ په څنګ جوخت شول. ساسان د هوسۍ مخ ته تم شو. سترګې یې د هغې په سترګو کې خښې کړې. بیا یې هغې تریدلې هوسۍ ته د لیوه په ژبه سلام واچاوه. او ورته ویې ویل: مه بیریږئ، زه تاسو ته په سوله کې راغلی یم. زما نوم ساسان دی.
زه تاسو نه خورم. د ساسان د نوم په اورېدلو سره د هوسۍ ویښتان شاخ شاخ ودرېدل او څو پچې وکړې، ځکه هوسۍ د ساسان د ځواک او چلونو اوازې اورېدلې وې. په داسې حال کې چې لاړې په ستونې کې بندې وې، ساسان ته یې په لړزېدلي غږ د هغه د سلام ځواب د هوسۍ په ژبه ورکړ او په لړزېدلي آواز یې ورته وویل: زما نوم تارا دی، دغه 3 وري زما زامن دي، دغه تور او سپین رنګی رام نومیږي، دغه چې ټول رنګ یې ژیړ خو پښې تورې دي سام دی، او دغه بل چې تک سپین ډنګر او تر ټولو شوخ دی شام نوم لري. خدای ته وګوره ساسان صاحب، زما زامن ما خوره، که خورې نو ما وخوره. کله چې تارا ساسان ته د خپل خوراک خبرې وکړې، ورې پوه شول چې د دوی او مور ژوندونه یې له جدي خطر سره مخامخ دي. ساسان په نرم آواز تارا ته وویل: نه نه نه، مه بیریږئ، زه هیڅوک نه خورم، نه تا خورم، نه رام سام او وړوکی شام خورم. دا چې تاسو مې وبیرولئ ما وبخئ. له دې وروسته په دغه تیاره ځنګل کې ته زما خور او ستا زامن زما دینی خوریونه دي. هیڅوک به دا جرأت ونه کړي چې د ساسان خور او خوریونه وخوري. ما ته اجازه راکړئ چې زه تاسو 4 واړه په ژبه وڅټم. هر کله چې دغه ځنګل نور ښکاریان تاسو ته نږدې شي، زما د لاړو بوی به پرې ولګېږي او له تاسو څخه به وتښتي. تارا ډیر ژر له ساسان سره هوکړه یعنی موافقه وکړه. ساسان 4 واړه په خپله لمده ژبه وڅټل. کله یې چې وړوکي شام ته وکتل، مسکی شو. په هغه یې ډېره مینه راغله. له څټلو وروسته یې تارا ته وویل: هر کله دې چې په ځنګل کې د خطر احساس وکړ، خوله اسمان ته ونیسه او ساسان ووایه، ساسان. زه به په ډېره بیړه تاسو ته ځان در ورسوم. د دغه خبرو په اورېدلو سره تارا ساسان ته وکتل. د هغه په سترګو کې د یوازیتوب غمګینې نښې ولیدې. ډېره ورته خفه شوه. ساسان ته یې وویل: ته ماته ډېر یوازې ښکارې. هر کله دې چې زړه غوښتل نو راځه، له موږ سره ګرځه. زه او زما زامن به ستا په ملګرتیا ډېر خوشحاله شو. ساسان د تارا په بلنه حق حیران شو. په زړه کې وویل: نیکی او مینه کول څومره زورور ځواک دی. دغه بې وزله هوسۍ ما ته د ملګرتیا لاس راکوي. پر ما له خپلو زامنو سره د نږدېوالي اعتبار کوي. کاش چې ما دغه کار کلونه مخکې کړی وای. ساسان د تارا بلنه ومنله. هر ورځ به هرو مرو یو ځل د دوی لیدلو ته ورته. یو ماسپښین کله چې ساسان د تپې په سر د یوې سترې ونې تر څنګ لمر ته پروت و، خپل نوم یې تر غوږونو شو: ساسان. پوه شو چې تارا او د هغې زامن په خطر کې دي. د باد په څېر د تپې لکڅوکې والوت. په دومره سرعت سره په ځغاست و چې تر پښو لاندې شګې، خاورې او بوټي هوا ته الوتل.
اوږده ویښتان یې د توپاني سمندر د څپو په څیر باد هاخوا داخوا اړول. په خورا چټکتیا سره هغه چمن ته چې تارا او د هغې وري پکې څرېدل ورسېد. له رسېدلو سره سم یې سترګې په 5 خړو لیوانو باندې ولګېدې چې د تارا او د هغې د زامنو د ښکار کولو لپاره یې تابیا نیوله، یعنې تیاره یې ورته نیوه. پرته له دې چې د خپل ځان په اړه فکر وکړي، د لیوانو مشر یې په مځکه وویشت. ګرام بیا یې د هغه په سینه باندې دواړه پنجې کېښودلې، په داسې حال کې چې ګرمې خولې یې له بدن څخه په پراته لیوه باندې څڅېدلې. په لوړ اواز یې د لیوانو په ژبه ورته وویل: دغه هوسۍ تارا نومیږي. تارا زما دیني خور ده. دا 3 وري د هغې زامن دي. د هغوی نومونه رام، سام او شام دي. هیڅوک نشي کولی چې زما په ژوند هغوی ته زیان ورسوي. که چیرته تیار وې نو لومړی به له ما سره مقابله کوې او بیا به تارا او د هغې زامن خورې. په یاد ولرئ چې زما نوم ساسان دی. ساسان. کله چې لیوانو د ساسان نوم واورید، غوږونه یې څک او لکه یې ډانګې شوې. له یو او بل سره وغړمبېدل. د لیوانو مشر چې لا هم په مځکه پروت و، ساسان ته وکتل او ورته ویې ویل: ساسان صاحب، موږ وبخه. زما نوم پاسان دی. زه د دغه ډلې مشر یم. زه قول در کوم چې موږ به هیڅکله هم ستا دیني خور تارا او د هغې زامنو ته زیان ونه رسوو. دا به هم ووایم لکه څرنګه چې تارا ستا دیني خور او د هغې وري ستا دیني خوریونه دي، موږ هم هغوی ته د ورورۍ او خورۍ پنجې ورکوو. باور وکړه چې موږ به هم ستا په شان په دغه ځنګل کې د هغوی ساتنه وکړو. د پاسنیو خبرو په ویلو سره ساسان د پاسان له سینې څخه راکوز شو. پاسان هم په پښو ودرېد. له بدن څخه یې خاورې وڅینډلې. د پاسان د لیوانو ډله راغونډه شوه. هر لیوه جلا جلا ساسان ته د تعظیم سر ټیټ او لکه یې وښوروله. بیا یې په نوبت سره د تارا او د هغې د وریو شاوې وڅټلې. له څټلو وروسته یې خپلې لکۍ او غوږونه ټیټ کړل. پرته له دې چې شاته وګوري، له هغه ځای څخه په بیړه بیړه په تیاره ځنګل ننوتل. تارا په اوبړنو سترګو له ساسان څخه د هغه له اتلولۍ یعنې شجاعت څخه مننه وکړه. رام، سام او شام هم په ډیر افتخار سره خپل دینی ماما ته راغونډ شول. هغه یې نرم نرم په خپلو وړوکیو ښکرو باندې وواهه. شام ټوپ کړل او د ساسان ماما په شا سپور شو. ساسان، تارا، رام، سام او شام د مرګ تر ورځې پورې یو له بل سره ملګري پاتې شول. د پاسان ډله بیا هیڅکله هم د تارا او د هغې د زامنو پلو ته را نغله. زړه ته رانږدې ماشومانو، هیله من یم چې د تارا او ساسان کیسه مو خوښه شوې وي. بیا هم زما سره اوسئ. زه غواړم چې تاسو ته نورې په زړه پورې کیسې هم وولولم او
هیله من یم چې تاسو یې واورئ او پند ترېنه واخلئ. الله مو مل او ملګری شه، یو له بل سره مینه وکړئ. د خدای په امان.